السلام علیکم ورحمت الله دوستانو الله دې وکړي روغ او جوړ به یاستئ. موږ راغلي یو لغمان شریف ته او شین لغمان ته او لغمان شریف کې د قمر بنسټ چې کومه ځمکه ده هغه 800 جریبه ځمکه هغلته راغلي یو. موږ سره انجینر صاحب شته. د انجینر صاحب چې د دې مسؤلیت مو په غاړه کړی او لله الحمد چې کله نه راغلی دی د باغ مکمل رنګ هم بدل شوی دی او ورسره ډېر داسې وسایل راغلي دي چې دلته ځي هم نه پېژنم. ما چې دا اول کتم که د وړو ماشین دی. اول خبره ته دغه ماشین په اړه ووایې د زراعت په فیلډ کې د ماشین ته نوم څه شی اخلي؟ نو دا خو ډېر بهتره خبره ده اوس چې دنیا ډېره عصري شوې ده. نو په افغانستان کې دا سیستم اوس راغلی ده خو نور دنیا کې مخکې نه و. نو معمولا اوس زراعت چې د افغانستان کې په ټول دنیا کې اوبو کمبود سره مخ ده. معمولا موږ باید ډریپ اریګیشن یا څاڅکو په شکل د بیاري څخه استفاده وکړو چې خوشبختانه لغمان کې موږ هم څه کال دا سیستم فعاله کړ. نو معمولا په افغانستان کې اوبه کمې دي. موږ باید د اوبو هغه سیفټي ته حفاظت اوبه باید وساتو. نو دغه د موږ 100 جریبه ځمکې د څه کال تقریبا 15 میاشتې مخکې ډریپ اریګیشن سیستم وکړو چې ټول مواد هغه بعض شیان چې دي هغه ایران هېواد څخه موږ راوارد کړي دلته. نو دغه د کانوپي سیستم دغه مین سیستم چې ده دغه ټول مرکز ده چې هغه څاګان نه اوبه راځي دکې اوبه راځي هایدروسیلي فلټر ورته وي دې ته راځي اول بیا دلته فلټر کېږي بیا دې نه بیا راځي دلته د میټر سره لګېدلی که نه میټر مکعب باندې اوبه بیا دې نه راځي دلته دا فشار ګیچونه د فشار جوړېږي که نه کله چې فشار جوړ شي بیا دلته اوبه دې کې فلټر کېږي. د فلټر نه وروسته بیا ځي بوټو ته وځي که نه. او دا چې دا دغه د فیټرلیزر ټانک دی موږ چې کله سره ورکوو بوټو ته پارو یا سره او کوم کودونه چې کوم ضروري کودونه چې بوټ ته موږ ورکوو هغه ریګولرلی هغه هم دې کې اچوو. هغې نه وروسته پایپونه سره د کې اچوو ورونه لګېدلي دي ورته هغه هم بیا دې ځان تنظیمېږي همداسې هر بوټي ته ځي. مخکې خو به مینول هر یو بوټي ته ځان ته مخکې خو هغه د غرقاب په شکل بیاري او فلډ اریګیشن سیستم معمولا موږ به هر بوټو بیخ ته اوبه اچولې او بیلچه به راسره وه. هم دغه د لیبر کاسټ چې د هغه زیات راځي او هم هغه شایست هم د دقیق ځای ته نه رسېږي که نه. او چې موږ څومره مواد وغواړو همغه مواد همغسې د هغه د روټ زون ساحې ته چې ته د نباتاتو بیخ ته ورسېږي او اوبه په انجینر صاحب الله دې خیر و برکت درکړي.